السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې د ویډیو بیکګراوند بدل کړئ. هو ملګرو ګوره تاسو کتلی سئ چې فلحاله دا بیکګراوند ده. که چیرې تاسو غواړئ چې بل بیکګراوند ولګوئ یا بل بیکګراوند ولګوئ یا بل بیکګراوند ولګوئ یا بل بیکګراوند ولګوئ نو که مې هر بیکګراوند خوښ و ملګرو تاسو د خپلې خوښې بیکګراوند په ویډیو کې لګولی سئ. نو ملګرو صرف ضروري شان به دا وي چې تاسو به خالي خپلې شاته یا به زرغونه پرده ولګوئ یا به شنه پرده ولګوئ. ملګرو تقریبا دونه زیات نه غواړئ، د کوچنۍ زرغونه پرده به ولګوئ یا شنه پرده به ولګوئ نو هغې پردې ته به تاسو ودرېږئ لکه فلحاله چې زه هغې پردې ته ولاړ یم. نو بیا په ډېرې اسانۍ سره تاسو کولی سئ چې د خپلې ویډیو بیکګراوند بدل کړئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ګور ملګرو ما مخکې تاسو ته ویل چې تاسو به اوله وار یا زرغونې پردې ته ودرېږئ یا به شنې پردې ته ودرېږئ او له ځانه به ویډیو وکئ نو بیا د هغې ویډیو بیکګراوند تاسو په ډېرې اسانۍ سره وربدلولی سئ. او دغه رقم ملګرو دا زیاتره ریپورټران چې دي خبریالان چې دي دا هم دغه طریقه کوي ملګرو دوی یا زرغونې پردې ته ولاړ وي یا شنې پردې ته ولاړ وي نو بیا دوی د هغې ویډیو بیکګراوند بدل کړي او بیا د هغې ویډیو شاته دی یا بله ویډیو ولګوي یا بل شی ولګوي مختلف شانې نه یې لګولې وي. نو ملګرو تاسې هم سمپله زرغونې پردې ته ودرېږئ یا شنې پردې ته ودرېږئ نو بیا کوم په بیکګراوند کې هر شی لګوئ هغه شی تاسو لګولی سئ. نو راځو ملګرو اوس ویډیو شروع کوو. نو اول به ملګرو تاسو یو سافټویر په خپل کمپیوټر کې را ډاونلوډ کړئ. د دغه سافټویر نوم ده وندرشیر فلمورا. ملګرو دا ډېر خوندور سافټویر دی، په دې کې موږ نورې هم ښایسته ښایسته ویډیوګانې جوړولی سو او په دغه کې هغه کسان لا کار کولی سي چا تر دا اوسه پورې ویډیو ایډیټینګ نه وي کړی، یعنې سر یې نه وي په خلاص بیا هم هغه کسان په دغه کې کار کولی سي ځکه ملګرو دا ډېر اسانه سافټویر ده او په دې کې چې د هر رقم ویډیو جوړول هغه رقم ویډیو تاسو جوړولی سئ. نو خیر ملګرو په دې باندې بیا زه سم کورس راوړم، یعنې ټوټل ویډیوګانې به انشاءالله زه جوړې کړم له A تر Z د دغه سافټویر په باره کې. نو نن موږ صرف په دغه سافټویر په ذریعه سره د ویډیو بیکګراوند بدلو. او ګوره ملګرو له موږ سره دغه ویډیو ده، تاسو خپله ګوره دا ویډیو کتلی سئ چې زه زرغونې پردې ته ولاړ یم او اوس موږ راځو د دې ویډیو بیکګراوند بدلوو. نو سمپل اوس ګوره راځو موږ دغه سافټویر خلاصو. نو دغه سافټویر به اوس موږ ته خلاص سي. نو ګور ملګرو تاسو کتلی سئ چې دغه سافټویر موږ ته خلاص سو. کله چې دغه سافټویر خلاص سي نو ملګرو دغه شکل دا رقم راځي. نو ګوره ما الریډي دلته څو بیکګراونډونه راخیستي دي نو زه بیا هغه ویډیو ته دغه بیکګراونډونه ورکوم. نو راځو ملګرو اوس په دې کې زه هغه ویډیو راوړم. سمپله ګوره دلته لیکلی دی ملګرو امپورټ، په دغه امپورټ به کلیک وکړئ، بیا اول امپورټ میډیا فایلز ده دغسې مې والی ملګرو. دلته سمپل هغه ویډیو تاسو راواخلئ، ګوره دغه هغه ویډیو ده. او ملګرو که چیرې تاسو بل بیکګراونډ ورکوئ یعنې دا بیکګراونډونه خو ما راخیستي دي هغه به بیا تاسو امپورټ ته راځئ او دلته به هغه بیکګراونډ راخلئ. نو اوس ملګرو اوله وار به ګوره تاسو دلته دا له موږ سره د ټایم لاین اوس هر بیکګراونډ ملګرو تاسو ورکوئ اوله وار به تاسو هغه بیکګراونډ ټایم لاین ته راوړئ. ګوره له موږ سره دا مختلف بیکګراونډونه دي. نو اوس په دې کې ملګرو زه راځم دغه بیکګراونډ ورکوم. نو دا بیکګراونډ ګوره ما دلته راوړئ. نو تاسو به هم هغه بیکګراونډ راوړئ او لږ به ملګرو دا رقم غټ کړئ. بیا به له هغه بعده ملګرو ویډیو راواخلئ. ویډیو به ګوره ملګرو دا یوه خبره یاد ساتئ چې په دا اول لاین کې به نږدې او په دا دویم لاین کې به کښېږدئ، دلته به ملګرو تاسو هغه ویډیو کښېږدئ. ویډیو چې م کښېښوه ملګرو ګوره څونه چې دا دغه ده څونه چې ملګرو دا ویډیو ده دغونه به هم تاسو ملګرو دا بیکګراونډ کړئ. نو بیکګراونډ هم زه دونه کوم. نو اوس ګوره ملګرو زه بیرته دا مې سټاپ کړی تاسو ته ګوره زه پلی کوم. زه ساوند دلته وربندوم چې غږ یې له سره ورک سي. ګور ملګرو تاسو کتلی سئ چې داسې ده دا فلحاله په زرغونه کلر کې ده. نو سمپله ملګرو تاسو په دې ویډیو باندې کلیک وکړئ. په ویډیو چې مې کلیک وکړئ ګوره دلته موږ سره یو اپشن راځي د ګرین سکرین په نامه باندې، په دغه اپشن به کلیک وکړئ. په دغسې کله تاسو کلیک وکړئ ملګرو ګوره بیا د میک پارټس اف د کلیپ ټرانسپیرنټ په دې ټیک مارک ولګوئ. ګوره ملګرو تاسو کتلی سئ چې هغه بیکګراونډ څونه په اسانۍ سره ختم سو. ګوره زه راځم دلته هم زه ساوند بندوم. نو ګوره دا ویډیو ما پلی کړه، تاسو خپله ګوره کتلی سئ چې هغه بیکګراونډ ملګرو په څونه اسانۍ سره ختم سو او دلته دغه رالی. دغه رقم ملګرو ګوره دلته تاسو دا ورزیاتولی هم سئ، یعنې د دې انټنسټي لیول ورزیاتولی هم سئ. که چیرې هغه بیکګراونډ سم نه و ختم سوی بیا تاسو دلته دا ورسو کړئ نو هغه بیکګراونډ به 100% ختم سي. نو اوس سمپله دا اوکې بټن کلیک کړئ. ګوره تاسو کتلی سئ ملګرو زه زرغونې پردې ته ولاړم او شاته ګوره اوس بل بلیک وال پیپر د ما هغه ولګوئ. دغه رقم ملګرو شاته چې مو هر شی لګوئ هغه تاسو لګوئ سئ. ګوره زه راځم ویډیو لګوم. نو ما ویډیو راواخیستله سمپله ویډیو به دلته کښېږدي. ګوره اوس د ویډیو بیکګراونډ ته به هغه ویډیو ورکول سوی. ګوره ملګرو تاسو کتلی سئ شاته هغه دغه راله هغه ویډیو راله. یعنې ملګرو کوم چیرې تصویر ورکوئ تصویر ورکولی سئ، ویډیو مې ورکوله، هر شی مې ورکوئ ملګرو
تاسو هغه ورکولی سئ. سمپل به ملګرو اول تاسو بیکګراوند راواخلئ، بیکګراوند سیم راواخیستی، له هغه بعد ملګرو تاسو هغه ویډیو راواخلئ، د کومې ویډیو بیکګراوند سي بدلوئ، بیا به راسئ ملګرو دا ګرین سکرین ته په دې سیم کلیک وکړئ، خالي په دې ټیک مارک ولګوئ، رنګ بل تور وښیاست، نو بیکګراوند به د هغې ویډیو ختم سي. شاته سیم بیا هر شی لګوئ، ویډیو مې لګول هغه ویډیو دلته راواخلئ، تصویر مې لګوئ هغه تصویر دلته راواخلئ. نو ملګرو اوس سمپله کوم څه کوئ، ګوره بیا هلته زموږ سره ایکسپورټ بټن ده، په دې ایکسپورټ بټن به کلیک وکړئ، دلته به ګوره MP4 ده، په دې MP4 کلیک وکړئ ملګرو، دلته خالي تاسو ځای ور وښیاست، هر ځای سیم دا ویډیو سي وله هغه ځای ور وښیاست، دلته سمپله ګوره ملګرو تاسو نوم ورکړئ، ما 1 2 3 4 نوم ورکړئ، بیا په دې ایکسپورټ بټن به کلیک پسې وکړئ. په دې کله هم تاسو کلیک وکړئ ملګرو، ګوره اوس به دغه لیکه پوره 100% ورسېږي او ګوره د هغې ویډیو بیکګراوند به هم بدل سي، پسې ختم به سي. نو ملګرو د دغه وینډر شیر فیلمورا په ذریعه سره تاسو کولی سئ چې د ویډیو بیکګراوند بدل کړئ او ویډیو نور هم ښایسته کړئ. نو انشاءالله ملګرو زه به په ویډیو ایډیټینګ باندې هم کورسونه راوړم او په فوټوشاپ باندې سو دغه رقم نور سافټویرونه سو، په دې باندې انشاءالله ما اراده ده زه به A to Z ټول کورسونه په راوړم او A to Z به ټول تاسو ته درښیم. نو ملګرو کوم چیرې دا ویډیو خوښه سوې وي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو ملاویږو په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانې کې، د خدای په امان.